Wait a minute. Do you want to be an Amazon seller? Make a huge amount of money and finally get rid of your 9 to 5 job? If the answer is yes, I want, then why don't you stay tuned? Let's go now because it is high time for learning Amazon through پښتو language په پښتو کې نن ان شاء الله د امیزون په اړه کې زموږ د سلورم نمبر ویډیو دا سلورم نمبر درس دی د لبري چینل باندې څوک امیزون زده کول غواړي څوک انګلیش زده کول غواړي موږ خپل پوره کوشش کوو چې تاسو ته امیزون او هم انګلیش په پښتو ژبه کې وښایو او نن په دې ویډیو کې زموږ ټارګټ دی ان شاء الله موږ به زده کوو چې تاسو یو برانډ سره ډیسټریبیوټر سره هولسیلر سره د سره کانټیکټ څنګه کولی شي او د نه اپروول څنګه راغستلی شي تقریبا څلور داسې طریقې به راته ښیو چې د هغې په ذریعې سره تاسو ډېر په اسانۍ سره خپل پراډکټ پیدا کولی شئ ډېر زیات برانډز ډیسټریبیوټرز هولسیلر د سره کانټیکټ کولی شئ او انشاءالله هغوی به تاسو ته اپروول هم ډېر زر درکوي او صرف ځان له دا نه بلکې د ټولو هغو خبرو په باره کې هم درته ویو که چېرته د هغې په باره کې تاسو ته پته نه معلومات درته نه نو مهرباني وکړئ په امیزون باندې کار مه شروع کوئ او شروع کولی هم پې تاسو نشئ که چېرته دا خبرو په باره کې تاسو ته معلومات نه نو نن دا ویډیو د ټولو ویډیوګانو نه د ټولو درسونو نه ډېره اهم ده تاسو چې زموږ د ایمیل له لارې کومې پوښتنې کړې وي د وټساپ د لارې انشاءالله د هغو ټولو خبرو جوابونه به درته په دې ویډیو کې درکوو او هغه ټولې اهم خبرې به سره شریکوو چې د هغې په باره کې تاسو ته پته نشته دلته به اوس انشاءالله موږ دا زده کوو چې کله تاسو پراډکټ ریسرچ وکړئ ښه تحقیق وکړئ او د ځان لپاره یو ښکلی پراډکټ پیدا کړئ یو داسې پراډکټ چې تاسو ته پته وي چې یاره که زه په امیزون باندې دا خرڅ کړم نو ماته به ګټه وکړي بالکل دغه کوم خصوصیتونه چې راته موږ ښودلي د هغې مطابق یو دغه ټول خصوصیتونه ورکړي په هغه کرایټیریا باندې بالکل برابر نو دغه پراډکټ چې کوم دی دا به تاسو په کم ځای کې اخلئ په کم ځای کې به پیدا کوئ د دې برانډ سره ډیسټریبیوټر سره هولسیلر سره دې سره به رابطه څنګه کوئ د هغې نه به اپروول څنګه اخلئ او بیا به دا مال څنګه اخلئ دا پراډکټ صحیح ده نو د دې نه مخکې خو به زه تاسو دا ویم چې لاول دا زده کړئ چې دا برانډ څه ته وایي ډیسټریبیوټر څه ته وایي او هولسیلر څه ته وایي په هغه بله ویډیو کې موږ تاسو ته ویلي خو په تفصیل سره اوس یې درته سلیکشن ته رایادوم ګوره تاسو داسې ووایئ که نه چې دا برانډ چې کوم دی دا یو کمپني ده یو کارخانه ده په کوم ځای کې چې دا مال تیاریږي دغه پراډکټ تیاریږي دا برانډ دی صحیح ده اوس ته یو ګاهک یې که نه ستا شیمپو ته ضرورت راغی ته غواړې چې شیمپو اخلي نو ته خو داسې نه کوې که نه چې ته ډایرکټ لاړ شي او کارخانې ته ورشي کمپني ته ورشي او د هغوی نه ځان ته یو بوتل شیمپو اخلي نه ته به څه کوې ته بازار ته لاړ شي او د دوکان د عام دوکاندار نه یې واخلي نو همدغه شانې کله چې دغه کمپني دا مال تیار کړي صحیح ده دغه برانډ نه دی دا مال تیار کړي پراډکټ جوړ کړي نو دا پراډکټ راواخلي دا ډیسټریبیوټر ته ورکړي ډیسټریبیوټر راوالي په مختلف ښارونو کې او په کلو کې دا تقسیم کړي هولسیلر ته ورکړي صحیح ده هولسیلر راوالي او هغه یې ورکړي ریټیلرز ته ریټیلرز مطلب دا دی دا زموږ په کلي کوڅو کې پرې ښارونو کې چې دا واړه واړه دوکانونه یا غټ دوکانونه او موږ ورځو زموږ څه په کار شي اته موږ رالو هغه بیا موږ استعمالو نو دې ته ریټیلر وایي او په امیزون کې ستاسو حیثیت دا د یو ریټیلر دی یعنې ته په امیزون کې یو ریټیلر یې ولې ځکه چې ته د برانډ نه د ډیسټریبیوټر نه یا د هولسیلر نه مال اخلي که نه او په ګاهک باندې خرڅوي نو ته یو ریټیلر یې صحیح ده او زه امید کوم انشاءالله چې په دې باندې پوه شوي یاست چې دا برانډ ډیسټریبیوټر هولسیلر دا څه ته وایي نو اوس تاسو چې په سکرین باندې کوم پراډکټ ښکاري دا په هغه بله ویډیو کې په دې باندې موږ ښه پوره تحقیق کړی و او دا بالکل زموږ د ټولو خصوصیتونو مطابق دی که هغه ویډیو تاسو نه کتلي اول هغه وګورئ نو اوس زه غواړم چې دا خرڅ کړم صحیح ده نو دا به زه په کم ځای کې پیدا کوم ما ته به دا څوک راکوي نو د دې اسانه طریقه ده د دې ډېرې طریقې دي یو طریقه هم نه ده دوم نه ده دریم نه ده لس هم نه دي ډېرې طریقې دي او انشاءالله کومې چې عامې طریقې دي او د ټول نه ښه طریقې دي به درته زه په دې ویډیو کې ښیم خیر د دې نه علاوه نورې طریقې هم شته نو د ټولو نه مخکې د دې لومړنۍ طریقه دا ده چې تاسو به کار وکړئ چې د دې پراډکټ دا نوم چې دی که نه دا نوم به تاسو را کاپي کړئ لکه زه د دې دا نوم کاپي کوم که نه زه غواړم چې یاره دا خرڅ کړم نو زه ماله به دا کوم ځای کې میلاویږي زه به د دې دا نوم کاپي کړم ځان سره به یې کاپي کړم ګوګل ته به لاړ شم ګوګل کې به زه د دې دا نوم چې کوم دی دا به زه څه کومه پیسټ به یې کړم دلته به ولیکم او د دې نه علاوه سپیس به ورکړم دې سره خوا کې څه به ولیکم ډیسټریبیوټر ان یو اس ای یا برانډ ان یو اس ای یا هولسیلر ان یو اس ای نو فار ایگزامپل زه لیکم ډیسټریبیوټر ان یو اس ای دا الریډي موږ سرچ کړی دی نو دلته ذکر راغی ښکاري درته که نه
نو خیر دلته مونږ ډیسټریبیوټر سرچ کړی تاسو برانډ هم لیکلی شئ هولسیلر هم لیکلی شئ مونږ دا سرچ کړو ګورو چې یاره مونږ ته دا میلاویږي او که نه نو ګوره داسې به راشو ډایرکټ دلته رالی مونږ ته میلاو شو دغه پراډکټ زمونږ چې څه پکار دي دا دی خو داسې ډایرکټ پې مونږ نه وردانګو مونږ به د دې ویب سایټ ته ځو په ویب سایټ باندې به کلیک وکړئ کله چې د دې ویب سایټ کولاو شو ګوره هماغه برانډ دی برانډ نه هماغه پراډکټ دی زمونږ چې څه پکار دی بلکل هماغه دی تاسو ورته وګورئ که نه هماغه دی نو اوس صحیح ده مونږ ته خو دا میلاو شو خو اهم خبره دا ده چې دې سره به کانټیکټ څنګه کوې رابطه به ورسره څنګه کوې نو داسې کار به وکړو مونږ چې لاندې به راشو لاندې به راشو مونږ دلته به خامخا لیکلي کانټیکټ اس نو کانټیکټ اس کې وګورئ دلته دوی کانټیکټ اس او دلته دا نمبر هم ورکړی دی دا نمبر هم تاسو ځان سره لیکلی شئ پر کانټیکټ اس باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ که نه نو ستاسو مخې ته به بل یو پیج کولی شي په دې کې یا دوی تاسو ته ایمیل درکوي او یا همدغه شانې فارم درکوي دغه فارم به تاسو ډک کوئ دلته به نوم ولیکئ دلته به ایمیل ولیکئ د سټور نوم صحیح ده او ایمیل به ولیکئ کوم چې پروفیشنل ایمیل دی فون نمبر خو فون نمبر د پاکستان نو لیکئ د یو اس ای به لیکئ د یو اس ای فون نمبر چې کوم دی دا په $15 باندې میلاویږي تقریبا ورچوال نمبر ورته وایي او بیا تاسو د عمدې ځای نه هغوی سره خبرې کولی شئ په هغې باندې بیا سټریټ ایډرس سټیټ پروینس زپ کوډ میسیج تاسو مطلب په دې کې به ټمپلیټ ولیکئ او خیر دغه نور معلومات چې کوم دي دا درته د ویډیو په اینډ کې درکوم چې دلته چې میسیج لیکي به ته څنګه لیکي دا به تاته کوم ځای کې میلاویږي او موږ تاسو درکو په ډسکرپشن کې صحیح ده په هغې کې به لږ ډېر بدلون وکئ او بس هماغه ورسینډ کړئ بیا چې کله تاسو دا آر څه ولیکئ ښه صحیح په سینډ باندې به کلیک وکئ د دې نه وروسته به ستاسو کار سي د دې نه وروسته به ستاسو کار دی چې تاسو به انتظار کوئ دوی ته به انتظار وکئ دوی بیا تاسو سره رابطه وکړي صحیح ده چې رابطه در سره وکړي نو بیا به تاسو ته به شیټ درکړي او د هغې نه وروسته به تاسو دا واخلئ خو دا چې کوم ده دا داسې ښه طریقه نه ده دا لومبنۍ طریقه وه او دا ښه طریقه نه ده صحیح ده د دې نه علاوه نورې ډېرې ښې طریقې شته اوس دا طریقه ولې ښه نه ده اوس فار ایگزامپل مونږ دغه برانډ دی که نه زه غواړم چې دا واخلم نو مونږ سرچ کوو مونږ ته میلاو شو نو داسې وخت راځي چې دغه برانډ تاسو سره میلاو نه شي د دې ډیسټریبیوټر هولسیلر د سره تاسو ته میلاو نه شي بیا به څه کوي بیا به ته امیزون پرېږدئ نه کله داسې کار وشي چې اوس فرض کړه مونږ دا پیدا هم کړو که نه کانټیکټ هم ورسره وکړو ښه په اسانه هم پیدا کړو دوی مونږ ته جواب را نه کړي کوه ورته ایمیل که نه مونږ ته جواب نه راکوي صحیح ده مونږ ته هیڅ لیفټ نه راکوي نو په دې کیس کې به ته څه کوې ډېر خلک داسې چې امیزون پرېږدي نه امیزون به نه پرېږدي همدغه یو طریقه نه ده د برانډ ته به داسې کار وکړې چې لاول به ته دویمه طریقه چې کوم ده که نه اول به ته تحقیق نه کوې اول به د ځان لپاره پراډکټ نه ګورې اول به ته برانډ وګورې ډیسټریبیوټر به وګورې هولسیلر به وګورې چې کله اته وګورې هغې سره به ته رابطه وکړي یو سره نه لسو سره نه شلو سره نه یو سلو کسانو سره به رابطه وکړي خیر زه اوس طریقه سټپ بای سټپ ښیم دومره به ذهن کې ځان سره صرف وساتئ ته به هغې سره رابطه وکړي هغوی چې کله تاسو ته مطلب سلو ته تا ایمیل وکړي سلو سره دې رابطه وکړي په هغې کې تا ته 5 کسانو جواب درکړو د 5 کسان چې تا ته جواب درکړي هغوی تا ته بیا شیټ درکړي چې دا شیټ ته وګوره ما سره دغه مال پروت دی دغه پراډکټس دي راته په دې کې د ځان لپاره خوښ که بیا به خبره وکړو سره بیا پې سره جوړ شو صحیح ده نو طریقه به څنګه کوي د سیکنډ میتھډ اوس دویمه طریقه پر دې دویمه طریقه کې ته به پراډکټ نه پیدا کوې یعنې ته به هیڅ تحقیق نه کوې هیڅ پراډکټ ریسرچ به نه کوې ته به داسې کار وکړې چې بس یو پراډکټ به راکولاو کړي صحیح ده یو داسې پراډکټ به راکولاو کړي چې په هغې کې ډېر سیلرز وي چې ډېر سیلرز ورکړي اوس دا ما به کوم ځای کې دا پراډکټ راکولاو کړم ډایرکټ دغه ته رالم امیزون ته او په بیسټ سیلرز باندې مې کلیک وکړو نو دا ټول هغه پراډکټ دی چې دا ډېر ښه خرڅېږي خو دلته زموږ پراډکټ سره هیڅ کار نشته صحیح ده موږ د پراډکټ په ذریعه باندې برانډ پیدا کوو ډیسټریبیوټر پیدا کوو هولسیلر پیدا کوو موږ داسې څوک پیدا کوو چې هغه موږ ته اجازت راکړي په اسانه باندې دا به څنګه کړي دې لپاره بس ته یو پراډکټ کولاو که چې هر یو وي فار ایگزامپل کم یو کولاو کوم چې په کم کې ډېر سیلرز دي اوس دا چې کوم دی که نه پرې کې 11 سیلرز دي نو اوس د تاسو طریقه دا هم درته وایم چې کوم کې سیلر ډېرې دا ولې ښیي
نو زه په دې باندې کلیک کوم صحیح ده دا پراډکټ چې کوم دی زه کولاوم تقریبا بالغ دی 11 سیلرز ورکړي دي تاسو به داسې کار وکړئ چې ریسیټ ته به راشئ دلته لږ بښکته راشئ او دلته وګوره لیکلي دي نیو اینډ یوزډ 11 فرام په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ صحیح ده چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ستاسو مخې ته اوس یو پیج کولاویږي ګوره ستاسو مخې ته به داسې پیج کولی شي اوس په دې کې به ستاسو کار سي په دې کې به تاسو داسې کس پیدا کړئ چې د هغې ریټینګ کم وي او FBA سیلري FBM نه ښه ما تاسو ته ویل چې FBA څه ته وایي او FBM څه ته وایي نو په دې کې به تاسو FBA سیلر پیدا کړئ تاسو د فلټر په ذریعه باندې پیدا کولی شئ دا فلټر چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې باندې او په دې کې به صرف پرایم سلیکټ کړئ د پرایم مطلب دی FBA سیلر صحیح ده دا پرایم چې تاسو ښکاري که نه په دې باندې کلیک وکړه او دغه پرایم چې دی دې ته به تاسو کلیک وکړئ نو چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړئ دا به تاسو ته ټول چې کوم دی FBA سیلرز ښایي او تاسو هم FBA سیلرز زده که نه نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ اوس دا ټول زموږ مخې ته چې کوم دی FBA سیلرز راغلل او د FBA سیلرز د پیژندلو یو بله طریقه راغله چې هغې ته به لیکلي amazon.com یعنې دا چې دا د کوم ځای نه راځي دا د amazon.com نه راځي ships from amazon.com یعنې دا چې چاته ورځي که نه دا د امیزون نه ورځي د امیزون د ویرهاوس نه ورځي او هغې ته FBA وایي نو اوس خسته شو تاسو FBA وپېژندو دغه ټول زموږ مخې ته چې کوم دي که نه دا پرایم دي د پرایم مطلب د FBA سیلرز دي نو په دې کې به اوس مونږ داسې کس ګورو چې د هغې ریټینګ کم وي ریټینګ یې کم وي چې ډېر زیات کم وي اوس دا چې کوم دي که نه دا وګوره د دې ریټینګ درته ښیم د دې 8 ریټینګ دی 8 صحیح ده د دې 8 ریټینګ دی 8 نو چې د چا ریټینګ څومره کمی نو د دې نه دا معلومیږي چې هغه دومره نوی دی هغه نوی دی او تم نوی په امیزون کې نو د ځان په شانې کس به ګورې دلته اوس دلته دې ته راشي د دې ریټینګ ته وګوره د دې ریټینګ 15,000 دی نو دا خو پلار دی دا په امیزون کې د دې ډېر وخت شوی دی صحیح نه دا په امیزون کې مطلب ډېر مخکې دی نو ته به د داسې کس نه تېرېږي ته به کم ریټینګ والا ګورې اوس دا اتو والا چې کوم دی که نه د چا چې 8 ریټینګ دی دا هم صحیح دی خو څه پته لګي مونږ ته د دې نه هم کم میلاو شي چې د دې نه هم کم ریټینګ وي نو فی الحال خو ورکې نشته خو خیر چې داسې په نورو پراډکټ کې تاسو وګورئ که نه نو د 15 داسې کسان به چې د هغه 15 ریټینګ وي 3 به یې 2 به یې نو چې څومره کم وي هغومره ښه دی نو را به شي اوس د چا چې دا 8 ریټینګ دی دې سره به مونږ څه کوو دې سره به مونږ داسې کار وکړو چې په د دې دغه سټور نه دی په دې باندې به مونږ کلیک وکړو د دې دا نوم چې کوم سټاف مارټ LLC په دې باندې ته صرف کلیک وکړه په بل ټیب کې اوس د دې نور معلومات ډیټیل دا تا ته کولاویږي ستاسو مخې ته به داسې بل ټیب کولاو شي داسې بل پیج نو په دې کې به تر دې سټور ته ځئ دې ټیکنیک ته څه وایي دې ټیکنیک ته وایي سپای میتھډ په یو چا باندې جاسوسي کول خیر دا جاسوسي نه خو بس داسې دا د دې نوم دی نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ د سټور دا نوم چې کوم دی ویزټ د سټاف مارټ LLC سټور فرنټ وایي دې سټور ته لاړ شئ د سټور دوره یې وکړئ نو بالکل مونږ د دې سټور ګورو مونږ ګورو چې کم برانډ دې ته اجازت ورکړې دا هم نوی دی په امیزون کې 8 ریټینګ یې نو خامخا به نه وي او زه هم نه ویم نو چې دې ته چا اجازت ورکړې ما ته هم خامخا او ما ته هم اجازت راکړي دا نه وی دی زه هم نه ویم نو اوس به مونږ دا پیدا کوو چې کم برانډ دې ته اجازت ورکړی دی دا چې څه خرڅوي ورته وګوره که نه دې دا اخر په کم ځای کې واغستل دې دا په کم ځای کې پیدا کړل چا ورته ورکړل دې ته چې چا ورکړي دي او به مونږ ته هم راکوي ولې به مونږ ته راکوي ځکه چې دا هم نوی دی او مونږ هم نه وي نو دا به تاسو دې سایټ ته راشئ دې سایټ کې تاسو وګورئ برانډ یې ورته لیکلی دی د دې مطلب دا دی چې دغه برانډ چې کوم دی دا لاندې چې کوم نومونه دي دې سره د کانټیکټ کړی دی او دغه مال یې ترې اوچت کړی دغه پراډکټس یې ترې اخیستي دي کم یو دي دا وګورئ یو دا شو 4 دي نو ته به اوس څه کوې ته هم دوی سره کانټیکټ کوې دوی سره به کانټیکټ څنګه کوې دا به کاپي کې رسي او په ایکسل شیټ کې به ځان سره ایډ کړي او یا په یو بل پیج باندې ځان سره ایډ کړي بس چې دا هیر نشي صحیح نه ته به ګرځې داسې یو پراډکټ به چک کړې اب راکولاوې په هغې باندې به دا سپای میتھډ نه دی دا به اپلای کړې
نو دغه نمونه چې کوم دی د برانډ دا نمونه دا به تاسو را کاپي کړئ داسې دا به ځان سره جمع کوئ داسې نه چې یو پراډکټ وګورئ د هغې نه 3-4 نمونه راولئ نه ځان سره بس جمع کوه په یو پیج کې ځان سره لیکه صحیح ده په همدې لیپټاپ کې چې خپل پیج که نه ایکسل د ټولو نه بیسټ دی د ایکسل په طریقه باندې ځان پوه کړئ په هغې کې ځان سره دا ټوله ډیټا ایډ کوئ همداسې ځان سره ایډ کوه بیا به ستا کار سي بیا به ته داسې کار کوې که نه چې ته به فرض کوو دغه نمونه تا کاپي کړي فرض کړې زه دا څنګه کاپي کوم چې دا کاپي کوم که نه زه به داسې کار وکړم چې زه به دا داسې کاپي کړم او ما سره ایکسل شیټ هم شته خو د ایکسل شیټ نه علاوه زه به دا په نوټ پیډ کې به زه ځان سره پیسټ کړم د ټولو نه ښه چې کوم دغه ایکسل شیټ دی خو زه ځان سره په نوټ پیډ کې چې کوم دی دا ځان سره لیکم نوټ پیډ بس یو پیج دی چې په دې کې خلک همداسې لیکل کوي نو دا به ځان سره ولیکل که نه اوس زه داسې کار کوم چې د اړومبني سره رابطه کوم دا به څنګه پیدا کوم دا به کلیک کړم پرې باندې او بیا به زه چې کوم دی دا دلته ولیکم ګوره ما صرف دغه نوم ولیکو صحیح ده اړومبنی برانډ مې کاپي کو او دلته ورته دا ډېرو خلکو سرچ کړی دی ورته وګورئ چې ورسره لیکلی دغه نوم چې کله تاسو ولیکئ که نه نو بیا به ورسره لیکئ برانډ ان یو اس اے که په یو اس اے کې ستاسو سټوري که په یو کې بیا ورسره یو کې لیکه او نورو خلکو ورسره څه لیکلي دي ګوره چې سپیس ورکې برانډ ان یو اس اے بیټ پیلوز فار سلیپینګ ډیسټریبیوټر یو اس همدغه شان مختلف ورسره تاسو هم لیکئ ډیسټریبیوټر ان یو اس اے هولسیلر ان یو اس اے برانډ ان یو اس اے نو تاسو به پیدا شي اوس د پرې باندې کلیک کوم مثلا فار ایگزامپل ډیسټریبیوټر نو دا ګورئ دغه وګوره دا مختلف قسم بالغونه دي دا چې دې سره موږ رابطه وکړو نو دې کې ډېر چانس شته چې هغه ته اجازت ورکړی اپروول یې ورکړی نو ما ته هم راکړي صحیح ده نو یو طریقه یې دا ده نو یو ځل بیا ورته یم چې داسې نه چې تاسو یو پراډکټ راکولاو کړئ او د هغې نه بس داسې په یو کس باندې صرف سپای میتھډ اپلای کړئ او دغه برانډ کاپي کړئ څومره چې ډېر در سره برانډ وي څومره ډېر رابطې ته خلکو سره کې هغومره چانس ډېرېږي چې تا ته خلک اجازت درکړي اپروول درکړي او دا چې کوم ده که نه دا محنت غواړي خواري غواړي او محنت او خواري ورکړي همدغه چې ته څومره ډېرو خلکو سره رابطه کې څومره ډېر برانډ سره ډیسټریبیوټر سره هولسیلر سره رابطه کې هغومره به ستا د اپروول چانس به زیاتېږي داسې به نه کوې چې ته د ورځې 15 سره 8 سره 10 سره 20 سره رابطه کې او بس بیا یو خوا په بله باندې اړولي او انتظار کې نه چې څومره ډېر ته کولی شي هغومره ډېره ته رابطه کوه مختلفو قسم برانډ سره ډیسټریبیوټر سره نو چې رابطې دې څومره زیاتې هغومره به چانس ډېر چې تا ته جواب راشي او چې کله تا ته جواب درکړي شیټ درکړي نو بس تا چې کوم دی سټور دی آباد شو اوس راځئ موږ یو بل پراډکټ هم په همدغه طریقه باندې ګورو چې په هغې باندې موږ سپای میتھډ څنګه اپلای کوو نو دې سره به تاسو ته ډېر ښه یاد شي صحیح ده زه واپس هماغه ځای ته ځم د کوم ځای نه چې راغلی بیک به لاړ شو هر یو پراډکټ چې صحیح ده بس کوشش کوو چې په هغه کې سیلرز زیات وي او د سیلرز دا به تاسو ته پته څنګه لګي په هغه بلې ویډیو کې موږ د ټول ایکسټنشنز او د ټول په باره کې تاسو ته ویلي هغه وګورئ په خپله به درته پته ولګي دا هماغه دی فور FBA سیلرز هسې په دې باندې کلیک کوو که نه په دې کې هم سیلرز ډېر دي ضروري نه ده بس چې تاسو ته ورکړي یو داسې کس میلاو شي که نه چې د هغې ریټینګ کم وي چې د چا ریټینګ کم وي هغه نه وي او چې څوک نه وي نو مطلب دا دی چې تا هغه بس یو خبره ده هغه هم نه وي او ته هم نه وي نو چې هغه ته څوک اجازت ورکړي تا ته هم اجازت درکړي نو بیا به لاندې راشي دلته ډېر خلک لږ کنفیوز کېږي ځکه درته په دویم ځل باندې دا ښیم کله چې تاسو لاندې راشي که نه نو دلته به تاسو څه پیدا کوئ دلته به تاسو پیدا کوئ نیو 12 فرام په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ نو بیا به تاسو ته هغه لیست کولاو کړي صحیح ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ ستاسو مخې ته اوس یو پیج کولاوي کله کله که دا نه کولاوي که نه نو د دې مطلب دا چې ستاسو انټرنیټ لږ سلو دی نو بیا به تاسو داسې کار وکړئ خیر دې ځله موږ فلټر نه اپلای کوو د فلټر نه بغیر موږ FBA سیلرز چې کوم دي هغه معلوموو نو دا وګوره دلته اوس دا FBA سیلر نه دی وګوره ځکه چې شپس فرام د کوم ځای نه راځي دا ټرو مارک نه راځي نو دا چې کوم دی یو کس د خپل ویر هاوس نه د خپل ګودام نه پیک کوي او لیږي او دا چې کوم دی که نه وګوره دا هم نه دی دا هم FBA سیلر نه دا FBM دی ولې ځکه چې شپ فرام ګیګل جوس فلاسک دریم خپل ګودام دی او داسې ورپسې نور راشه دا هم FBA سیلر نه دی دا هم نه دی دا اوس FBA سیلر دی
ورته وګوره ships from amazon.com یعنی دا امازون د ویر هاوس نه ځي چې کوم مال د امازون د ویر هاوس نه ځي نو هغه FBA او د ریټینګ ته وګورئ د ریټینګ چې کوم دی 29 دی 9 دی نو موږ د 9 نه کم ګورو اوس دا وګوره د 9 والا 90 دی صحیح ده خو که د دې نه موږ ته کم میلاو شي به ډېر ښه اوس د دې 1400 ریټینګ دی نو دې به زه به موږ نو دا ریټینګ ډېر زیات دی د دې 11,000 نه 1100 ریټینګ دی نو دا پورا پلاران دی د دې 115 ریټینګ دی موږ به کم نه کم ریټینګ پسې ځو ودر نورم لوډ کوي خیر ضروری نه چې ضروری دا نه چې بس پر یو پروډکټ کې موږ ته میلاو شي صحیح دی کې موږ به نور نه ګورو موږ به نور ګورو همداسې به ګورو تر څو چې زموږ په تبه باندې زموږ څه پکاري چې هغه موږ ته میلاو نه شي نو په دې کې د ټول نه کم ریټینګ دا 29 دی خیر 29 هم ډېر دی خو صرف چې تاسو پوه شئ دا اس یو اگزامپل دی تاسو به کوشش کوئ چې د ټولو نه کم ریټ او ډېر زیات کم ریټ نو هغه به زه به تاسو ځئ نو دلته اوس په دې لیست کې د ټولو نه کم ریټ چې کوم دی که نه هغه د بیکرز ډیلز والا دی د دې دلته د ټولو نه کم ریټ دی خیر تاسو به کوشش کوئ چې د دې نه هم تاسو سره کم ریټینګ والا میلاو شي څومره چې د چا ریټینګ کم وي د دې مطلب دا دی چې هغه دومره نوی دی او څومره چې یو کس نوی نو چې هغه ته اجازه څوک ورکوي تاسو ته هم درکوي نو اوس په دې کې به تاسو په څه باندې کلیک کوئ په دې کې به تاسو کلیک وکړئ دلته په دې بیکرز ډیل باندې صحیح ده په دې باندې کلیک وکړه اټومیټک په بل ټیب کې د دې نور ډیټیل کولاوي څنګه چې ما تاسو ته ویل بیا چې کله تاسو دې پیج ته راشئ نو خیال به کوئ دلته به کلیک وکړئ په وزټ بیکرز ډیل سټور فرنټ باندې په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به ډایرکټ د دې سټور ته لاړ شئ تاسو ته پته ولګي چې یاره دې کم برانډ سره کانټیکټ کړی دی ګوره مختلف قسم پروډکټس چې کوم دي د لیست کړي دي صحیح ده دا وګوره مختلف قسم پروډکټس دي نو اوس دې چا سره کانټیکټ کړی دې کانټیکټ کړی دی برابر راشي د ټول نه بره تاسو دلته ښیي دې کانټیکټ کړی دی دا برانډز دي ټول دوی سره د کانټیکټ کړی دی نو چې یو نوی کس دې برانډ سره کانټیکټ کوي او دته اجازت ورکوي نو تب هم داسې کار وکړي چې دغه برانډز به ټول را کاپي کړي داسې ټول به را کاپي کړي ځان سره به سیو کړي چې په هر ځای کې سیو کړي ځان سره په ایکسل کې په نوټ پیډ کې په هر ځای کې چې په کوم ځای کې تا ته اساني دلته به را ځان سره سیو کړي او بیا به کښېنې ښه ډېر به جمع کړي لاول خو صحیح طریقه دا چې ته ښه ډېر جمع کړي ځان سره او بیا به یو کاپي کړی رسي هغې سره به لیکي برانډ ډیسټریبیوټر هولسیلر ان USA د USA مطلب دا دی چې په USA کې که ستا اکاونټ په USA کې خو ته په USA کې ځان ته ګوري ځکه چې ستا اکاونټ په USA کې نو په UK کې خو نشي کتلی که نه که په UK کې نو بس د دې نه وروسته ورسره بیا UK لیکه پرې خبرو باندې به انشالله چې تاسو پوهېږئ نو دا یې دویمه طریقه وه اوس درېیمه طریقه چې کوم دا هغه ګوګل میپ دی دا ټولې ډېرې اهم طریقې دي او دا هغه طریقې دي چې په دې طریقه باندې تاسو ته ډېر په اسانه باندې یو برانډ ډیسټریبیوټر هولسیلر میلاوېدلی شي نمبر 3 د دې نه مخکې تاسو آلریډي 2 طریقې زده کړې د یو سپلایر ډیسټریبیوټر هولسیلر د پیدا کولو دا 3 نمبر طریقه ده صحیح ده او د 3 نمبر طریقې ته ویل کېږي د ګوګل میپ په ذریعه باندې اوس به موږ د ګوګل میپ په ذریعه باندې ډېر په اسانه د خپل ځان لپاره څه شی پیدا کوو یا ډیسټریبیوټر یا سپلایر یا هولسیلر صحیح ده چې په هر یوه کیټګرۍ کې موږ به دلته سپلایر پیدا کوو ډیسټریبیوټر یا هولسیلر هغې سره موږ کانټیکټ وکړو او چې په هغې کې بیا موږ ته هغوی اپروول راکړي نو د هغې نه وروسته بیا موږ ته هغوی یو شیټ راکوي یو لیست راکوي چې راته دا وګوره موږ سره دغه دا پروډکټس دي موږ سره په سلګونو یا په زرګونو په دې کې د ځان دپاره خوښ کړه او بیا موږ ته ووایه بس په هغې کې به سره جوړ شو صحیح ده نو څه به کوو په دې کې د ټولو نه مخکې به تاسو داسې کار وکړئ چې ګوګل ته به راشئ او یو VPN به ډاونلوډ کړئ نوم یې دی براوزک VPN د دې براوزک VPN کمال څه دی د دې براوزک VPN کمال دا دی که نه چې کله موږ دغه مختلف ویب سایټ کولاو د برانډ ډیسټریبیوټر هولسیلر نو اکثر له دا زموږ په ملکونو کې نه کولاویږي پاکستان افغانستان یا داسې نورو ملکونو کې صحیح ده نو د دې لپاره موږ دغه براوزک VPN ډاونلوډ کوو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه سپیلنګ دی چې کله موږ دا ډاونلوډ کړو نو موږ دا انسټال کړو دا آن کړو نو بیا کوم ویب سایټ چې مخکې نه کولاوېدو د دغه ټول په ذریعه سره کوم چې بالکل فری دی ستاسو نه یو پیسه هم نه غواړي د دې په مدد سره بیا هغه موږ په اسانه کولاولی شو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او څه به وکړئ ګوره ما آلریډي ډاونلوډ کړی دی نو ما ته راغی وایي ریموو فرام کروم وکړه کروم نه یې لرې کې
زه نه لرې کوم کروم نه. نو تاسو ته به راشي ایډ ټو کروم. صحیح ده. نو کله چې دا تاسو مطلب یو داسې ویبسایټ هم کولاوه او هغې درته ایرر درکړو نه کولاوېدو نو بیا به داسې کار وکړئ چې دلته به راشئ. دا به ډاونلوډ کړئ او چې دا ډاونلوډ شي که نه نو په دې باندې به بیا تاسو کلیک وکړئ. چې په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته تاسو وګورئ تاسو چې کم وي پي انز ایکسټنشنز ټولز وغیره ډاونلوډ کړي دي ټول دلته شو کوي، ټول دلته شو کوي. او کم چې داسې شي نه که نه نو مطلب دی چې دا آن دی، دا آن دی اوس کار کوي. او کم چې داسې که نه دا وګوره نو مطلب دی چې دا بند دي، دا مونږ آف کړي دي. او دغه وی پی ان به تاسو هله کولاوئ کله چې ورته ستاسو ضرورت شو، چې ضرورت هم شو ورته په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته دا بټن نه دا به ووایي آن به شي. نو زمونږ خو ورته ضرورت نشته، مونږ آف کړی دی، بند دی. ځکه که دا آن یې که نه نو دې سره نیټ لږ شانې سلو کېږي. چې کله یې ویبسایټ نه کولاوېدو دا آن که ویبسایټ کولاو شو خپل کار دی وکړو واپس یې بند که، څه خبره نه ده. چې دا را ډاونلوډ کړي بیا به څه کې چې کله ته دا ډاونلوډ کړي بیا به ته داسې کار وکړي چې په ګوګل کې به سرچ کړي یو ایس اے میپ. صحیح ده، یو ایس اے ګوګل میپ دا به سرچ کړي نو تا ته به د یو ایس اے میپ راشي، نقشه به درته راشي. او زمونږ د یو ایس اے میپ سره کار څه دی تاسو به خپله وګورئ. چې کله داسې نقشه راشي هغې باندې کلیک وکړه دا کولاو کړه. نو د یو ایس اے میپ مونږ ولې سرچ کوو؟ ځکه اوس دلته په سر کې چې مونږ څه سرچ کوو که نه، څه تالاش کوو، څه پسې ګرځو، ابه مونږ ته صرف په یو ایس اے کې میلاویږي. ولې؟ ځکه چې زمونږ شاپ زمونږ سټور چې کوم دی دا په یو ایس اے کې دی. نو مونږ چې مال الو او هم په یو ایس اے کې لو د هولسیل لپاره، د پی ایل د پرایویټ لیبل بیا مختلف طریقه ده. صحیح ده، مونږ د چاینا نه راغواړو یا د بل ځای نه راغواړو. نو دلته اوس که زه ولیکم دلته آلریډي لیکل شوي دي پیټ سپلایز ډیسټریبیوټر. په دې باندې زه کلیک وکړم که نه نو دا به ماته ټول هغه ډیسټریبیوټر راواخلي کوم چې په یو ایس اے کې دي. په یو ایس اے کې چې کوم ډیسټریبیوټر دی او ماته ټول دغه ډیسټریبیوټر چې کوم دی راوالي. کله د زه ډیسټریبیوټر په ځای باندې څه ولیکم هولسیلر نو بیا ماته هولسیلر راشي. په یو ایس اے کې چې کوم دی که نه ګور دا ډېر غټ سرچ راواغوستو، یعنې په ټوله یو ایس اے کې چې کوم دي تا اوس دلته په سکرین باندې ښیي. چېرته درته ښیي؟ دلته درته ښیي. یو منټ دا دي، دا ټول لیست چې کوم دی که نه دا په یو ایس اے کې دي. اوس د دې پته دا نه لګېږي چې دا په کم سټیټس کې دي، دا پته نه لګېږي که نه. خیر که ورپسې وګرځي تا ته معلومیږي. که ته غواړې چې یاره ستا ډیسټریبیوټر هولسیلر وغیره ستا په ټکساس کې په کار دی نو بیا دلته صرف ولیکه ان ټکساس، ګوره لاندې راغی نیویارک وغیره، دا وګورئ ان نیویارک. نو بیا تا ته صرف هغه ډیسټریبیوټر هغه هولسیلر شو کوي چې په نیویارک کې دي. که ته یو کې سرچ کړې بیا تا ته په یو کې خیر دا مونږ دلته د یو ایس اے میپ سرچ کړی. دلته لاندې ګوره ټکساس، کیلیفورنیا، دا مختلف سټیټس دي. نو چې ته په کم سټیټ کې ته غواړې بیا هغه ولیکه زه وایم په ټکساس کې. صحیح ده. نو اوس چې ما ته دلته کم ډیسټریبیوټر راځي، کم هولسیلر راځي، अब په کوم ځای کې او په ټکساس کې، دا ټول په ټکساس کې دي. نو زماره خبرې دلته مطلب دا چې ګورمال ته پیټ سپلایز سرچ کړی. د پیټ سپلایز مطلب دا چې هغه ډیسټریبیوټر چې هغه د سپو، پیشوګانو وغیره دا سامانونه خرڅوي. نو دا یو کیټګري ده. که ته غواړې چې یاره په بیوټي اینډ هیلث کیر مطلب داسې که نه چې دا کریم وغیره دا نو هغه ځان له کیټګري داسې مختلف قسم کیټګري دي. زه تاسو ته اګزامپل درکوم او بیا د خپلې کیټګري به تاسو ته پته لګي. خو په امیزون باندې چې کوم ډېرې خرڅېږي او ګټه ورکې زیاته ده هغه د پیټ سپلایز دي، هوم اینډ کچن دي او تقریبا چې بیوټي اینډ هیلث کیر دي. د دې دا مطلب نه دی چې تاسو به صرف په همدې باندې کار کوئ، په هغه نورو باندې هم کولی شئ. صحیح ده. بس د ځان لپاره صرف یو صحیح پراډکټ انتخابوئ. نو اوس ګوره دا مختلف ریزلټس یې مونږ ته راکړل. دا یو به مونږ اوس راکولاو او دا به مونږ چک کوو. څنګه به یې راکولاو؟ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته یو بله اهم خبره را یاده شوه. دلته که تاسو لږ لاندې راشئ که نه نو دا ورکوټی ټک تاسو ته ښکاري، دا به تاسو لازمي لګوئ. صحیح ده. کیدای شي دا ورته بای ډیفالټ نه لګېدلی خو دې ته به تاسو ټک کوئ. نو ګوره دا وګوره دا انیمل سپلای کمپني دا یو داسې کمپني ده چې دا زمونږ کوم پراډکټ په کار دي که نه پراډکټس ادې سره شته تاسو ته ښکاري که نه. نو مونږ به دې سره اوس کانټیکټ څنګه کوو؟ دلته دا کلوز لیکلی ځکه چې دا یو سټور دی او اوس دلته ورځ ده په امریکا کې شپه نو ځکه دا سټور بند دی.
دا د کانټیکټ نمبر دی فون نمبر دی دې ته تاسو کال هم کولی شئ ډایرکټ کال ورته وکړه ورته ووایه چې یاره موږ ته لیست راکړه ګوره کاپي کېږم دویم نمبر هم دغه شانې کولا وکړه ګوره دا بل یو ډیسټریبیوټر دی دیم نمبر دا دی دا د کانټیکټ نمبر دی دې سره تاسو کانټیکټ هم کولی شئ او دا د ویب سایټ دی پر دې ویب سایټ باندې تاسو کلیک وکړئ که نه په اټومیټک بل ټایپ کې کولی شي نو بیا تاسو له ډایرکټ رنګ هم کولی شئ په ویب سایټ باندې د ایمیل هم تاسو ته میلاویږي نو ګوره دا وګورئ دلته کانټیکټ کې ورکړی دی کانټیکټ اس وایي موږ سره رابطه وکړئ نو په کانټیکټ اس باندې چې تاسو کلیک وکړئ که نه نو دوی یا به ورته فارم درکړي ایمیل به هم درته درکړي ایمیل ورسره کولی شي دا وګوره دا د دوی لوکیشن دی وایي زمونږ دا سټور چې کوم دی دا څه وایي ورته دا کمپني دا په دغه ځای کې ده او دا د آفیس چې کوم دی دا نمبر دی یو نمبر دا دی په دې باندې ورسره رابطه کولی شي وګوره ایمیل هم ورسره دی ایمیل ورته کولی شي بل ایمیل دا دی نو دا د دې کانټیکټ کولو طریقه ده اوس دلته بل کولاو ګوره دا بل یو ډیسټریبیوټر دی سپلایر دی صحیح ده ګوره دې خوا راشي دا د دې نمبر شو د دې ویب سایټ نشته بل یو کولاو کا دا د دې نمبر دی د دې ویب سایټ نشته چې صرف نمبر یې که نه نو په نمبر باندې ورته تاسو کال کولی شئ چې ویب سایټ یې ایمیل هم ورته کولی شئ او داسې تاسو ته فارم هم درې کولی شي دویم د فون نمبر دا دی ها دلته اوس ګوره زه تاسو ته بار بار یو خبره کوم چې زه تاسو ته یو اګزامپل درکوم اوس موږ دلته پیټ سپلایز سرچ کو که نه په ټیکساس کې اوس زه غواړم چې زه بله کیټګري سرچ کړم فرض کا اوس داسې ډېر خلک دي که نه چې په کیټګري باندې نه پوهېږي هغوی ته دا پته نه چې دا کیټګري څه شی ده نو دې لپاره زه تاسو امیزون ته راولم او زه ورته کیټګري ښیم چې کیټګري اصل کې دا څه شی ده په امیزون باندې به تاسو کار وکړئ چې بیسټ سیلرز ته به راشئ د بیسټ سیلرز مطلب دا دی چې کم یو څیز ډېر ښه خرڅېږي نن سبا په امیزون باندې نو په امیزون باندې دغه څیزونه نه دي دا ډېر زیات ښه خرڅېږي او دلته دا مختلف کیټګریز دي مختلف کیټګریز دي دا وګوره دا مختلف کیټګریز دي نو ستا چې په دې کې اوس د هر یو کیټګري مال پکاري پراډکټ پکاري ته غواړې چې داسې یو ډیسټریبیوټر پیدا کړي که نه چې ډیسټریبیوټر پیدا کړي برانډ پیدا کړي هولسیلر پیدا کړي چې هغه تا د هوم اینډ کچن پراډکټس درکړي مال درته درکړي نو دلته وګوره هوم اینډ کچن کم یو دی هوم اینډ کچن دا دی نو ته دا وګوره دا دی که نه نو ته دا کاپي کولی هم شي دا کاپي که او ګوګل میپ ته راشه ګوګل میپ کې دلته دا پیسټ که چې هر یو کیټګري زه تاسو ته اګزامپل درکوم صرف صحیح ده هوم اینډ کچن ډیسټریبیوټر ان یو اس اے نو چې په یو اس اے کې سرچ کوو نو دا تا ته اوس په یو اس اے کې چې څومره هم دي که نه دا ټول تا ته دلته راغلی دلته دا وګوره خو که ته چېرته صرف دلته سرچ کړي که نه د ان یو اس اے په ځای باندې ته ولیکي ان ټیکساس نو ټیکساس د امریکا یو سټیټ دی یو صوبه ده نو صرف په ټیکساس کې بیا تا ته هغه وښکارېږي که ته سرچ کړي په نیویارک کې بیا په نیویارک کې چې څومره دي که 2 دی او که 3 دی او که 10 دی او که 20 دی هغه تا ته ښایي که په میشیګن کې سرچ کړي نو بیا که ته دلته ولیکې ان میشیګن نو بیا په میشیګن کې چې څومره دي هغه تا ته ښایي صحیح ده په دې خبرو باندې ځان پوه کړي اوس فرض کا زه دا لومبنی کولاوم لومبنی زه کله کولاو کوم که نه نو ګوره دا دی سټور دی دا خیر د تصویر پرېښی د کچن او دا وګوره اوپن 24 hours دا 24 ساعته کولاوي دا دی ویب سایټ دی دا دی نمبر دی نو دا نمبر چې کوم دی که نه دا موږ ځان سره سیو کوو په ایکسل شیټ کې یا په بل ځای کې او بل چې کوم دی د ویب سایټ ته موږ لاړ شو نو ګورل دا یو بله ډېره اهم خبره ده چې د دغه خلکو دا نمبر ایمیل وغیره دا ځان سره په ایکسل شیټ کې یا په بل ځای کې دا ځان سره سیو کوئ د ټول نه ښه آپشن چې کوم دی که نه هغه ایکسل شیټ دی
په ایکسل شیټ کې دا ځان سره سیو کوئ او چې کله ښه ډېر جمع کړل په دې طریقه باندې یا په نورو طریقو باندې یعنې داسې ډیسټریبیوټر هولسیلر وغیره پیدا کړل که نه د دې ایمیل به هم تاسو سره د دې فون نمبر به هم تاسو سره د دې دا ټول معلومات به تاسو سره بس بیا ورته کښېنئ او یو سره رابطه کوئ یو سره رابطه کوئ 10 سره هم نه 20 سره هم نه 100 سره یا د دې نه هم زیاتو سره تاسو کوشش کوئ چې څومره زیاتو سره رابطه کولی شئ هغومره به درته ښیي بس رابطه کوه ورسره څه رابطه خو کاپي پیسټ دی د یو ځای نه کاپي کوه او ورسینډ کوه نو انشالله چې تاسو به ډېر زر د هغوی سایډ جواب راشي او تاسو اپروول اجازت به هم درته میلاو شي نو اوس دا د دوی ویب سایټ دی ویب سایټ کې ګوره مونږ لاندې راځو او مونږ پیدا کوو چې دوی سره کانټیکټ څنګه کیږي دا د دوی سوشل لینکس دي فیسبوک ټویټر پینټرسټ او داسې نور لاندې مونږ راځو دا وګوره کال اس ناو کال اس دوی تاسو رنګ کولی شئ اوس صحیح ده او د دوی چې کوم ایمیل دی هغه هم ضرور دلته یي چېرته دلته تاسو میسیج هم کولی شئ دا وګوره رایټ ا میسیج نو زه امید کوم چې په دغه په دې طریقه باندې هم تاسو پوه شوي یاستئ چې په دې طریقه باندې تاسو د ځان لپاره یو سپلایر ډیسټریبیوټر وغیره څنګه پیدا کولی شئ کچن اینډ ډیسټریبیوټرز دا وګوره کچن ډیسټریبیوټرز سوري د دوی دا ویب سایټ هم دی او موبایل نمبر هم دی تاسو به داسې کار کوئ چې دا هم کاپي کوئ دا لینک به د دوی د ویب سایټ کاپي کوئ نمبر به کاپي کوئ ایمیل او دا ځان سره سیو کوئ صحیح نه سیو کوئ او بیا ورته کښېنئ او بیا ورسره رابطه کوئ کانټیکټ ورسره کوئ بس همدغه طریقه ده اوس راځئ دا څلورم نمبر طریقه هم زده کوو هم ډېره زیاته اهم ده نو راځئ چې زده یې کوو نمبر 4 زمونږ د څلورم نمبر طریقې نوم دی how to find hidden distributors یعنې په دې کې به تاسو دا زده کړئ چې hidden distributors هغه ډیسټریبیوټرز هولسیلرز سپلایرز چې هغه پټ دي د هغې په باره کې چاته پته نشته هغه تاسو څنګه پیدا کوئ ګوګل به ګرځي او د یو ګوډ نه او د یو ځای نه به تاسو ته دغه سپلایرز برانډز ډیسټریبیوټرز وغیره دا به راوباسي او تاسو ته به یې درکوي دا یو دومره پاورفل میتډ او طریقه ده چې د دې په مدد سره تاسو په سلګونو خو څه چې په زرګونو پراډکټس مطلب برانډز وغیره ډیسټریبیوټرز دا په اسانه پیدا کولی شي یو دومره پاورفل میتډ دی که نه چې په دې باندې ډېره زیاته خواري او محنت شوې او د هغې نه وروسته چې کوم دی دا ایجاد شوې ده او دا یو داسې طریقه ده که چېرته تاسو یو کس ته ووایئ چېرته دومره پیسې به راته راکړې هله به زه تا ته دا طریقه ښیم خیر داسې نه دي په کار خو که چېرته تاسو یو کس ته داسې ووایئ نو بلکل هغه تاسو به دې باندې پیسې ورکولو ته هم تیار شي دا دومره یو پاورفل میتډ دی موږ یې تاسو ته فری ښیو خو مهرباني وکړئ د فری سیز لږ قدر وکړئ خلک وایي د فری سیز قدر نه او دا صحیح خبره ده زموږ مطلب او مقصد صرف همدومره دی وکړه چې ته یو کس سره نیکي وکړې یو نیکي ورسره وکړې د هغې په بدله کې الله تعالی تا سره 100 نیکي کوي بس زموږ دغه مطلب دی او زما یقین دی انشاءالله چې د دې نه به تاسو ډېره ګټه واخلئ ډېره فایده به ترې واخلئ نو په دې طریقه باندې به تاسو د ځان لپاره ډیسټریبیوټر هولسیلر برانډ وغیره دا به څنګه پیدا کوئ اسانه طریقه ده ګوګل ته به راشئ دلته په ګوګل کې به سرچ کوئ US state names list صحیح ده مونږ آلریډي سرچ کړی US states name list ښکاري درته که نه دا به سرچ کوئ تاسو نو ستاسو مخې ته د یونایټډ سټیټ د امریکا کې چې څومره سټیټس دي 50 سټیټس دي د هغې نومونو یو لیست به درته راشي دا لومړی ویب سایټ چې کوم دی که نه دا به کولاو کوئ دا ویکیپیډیا والا دا به کولاو کوئ او په دې کې به لاندې لاړ شي نو تاسو ته به د USA سټیټس چې کوم لیست دی که نه د دې د نومونو لیست دا به تاسو ته وښکاري ګوره الاباما الاسکا او ورپسې راځه 50 سټیټس دي دا نو کله چې ستاسو مخې ته داسې لیست راشي بیا به ستاسو څه کاري بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې د دې دا یو نوم به کاپي کړئ یو سټیټ نوم نه دی دا به کاپي کړئ کاپي یې کړو او د USA میپ ته راشو هماغه شانتې د USA میپ ته راشه که نه او دلته به څه سرچ کړي دلته به لاول سرچ کړي فرض کړه ډیسټریبیوټر یا هولسیلر چې سم ستا په کار یي ډیسټریبیوټر ان او تا چې اوس کوم نوم کاپي کړی دی که نه هغه دلته ولیکه دلته به اوس هغه نوم پیسټ کړي distributors in Alabama, USA
نو ګوره په دې لومبني سټیټ کې په الاباما کې چې څومره ډیسټریبیوټرز دي که نه ټول موږ ته شو کوي دا ټول د هغې نومونه دي دا یو اوس راکولاوه دې سره کانټیکټ کوه لاول د دې کوم ډیټا چې کوم ده که نه دا ځان سره کلیکټ کوه دا ځان سره جمع کوه د دې ایمیل دی د ویب سایټ لینک دی دا وګوره دا ویب سایټ دی که نه په ویب سایټ کې به تا د دې ایمیل هم میلاو شي دلته دا د دې نمبر دی دا یو ځان سره راله جمع کوه ځان سره لیکه په پیج باندې ځان سره مه لیکه همدلته په لیپټاپ کې ځان سره په نوټ پیډ باندې په ایکسل شیټ کې په هغې کې ځان سره دا جمع کوه صحیح ده داسې یو کولاوه ورته ګوره د دې ټول کانټیکټ انفارمیشن دی دا ځان سره سیو کوه دا ځان سره جمع کوه او کله چې خو ډېر پیدا کړي که نه بیا کښېنه او بس یو سره رابطه کوه یو سره رابطه کوه اوس دلته خو مونږ صرف سرچ کړو که نه ډیسټریبیوټرز نو ته دلته لیکلی شي هولسیلرز هم لیکلی شي خو کله چې تا ته کوم ډیسټریبیوټرز او هولسیلر راځي که نه نو اوس د دې پته نه لګېږي چې دا د څه شي هولسیلر دی او د څه شي ډیسټریبیوټرز دی صحیح ده که ته وایې چې تا ته د یو سپیسیفیک کیټګري ډیسټریبیوټر یا هولسیلر میلاو شي نو ته به داسې کار وکړې چې همدا امیزون ته به راشي په امیزون کې بیسټ سیلرز که نه چې په دې باندې کلیک وکړې ته دلته چې امیزون کولاو کې په بیسټ سیلر باندې به کلیک وکړې بیسټ سیلر کې دغه ټولې کیټګري دي نو ته به دې کې بیا د یو نوم را کاپي کوه د یو نوم کاپي کوه لکه فار ایگزامپل مونږ زیاتر څه سرچ کوو زیاتر ہوم اینډ کچن پیټ سپلای وغیره نو اوس فرض کړه دلته کچن اینډ ډایننګ که نه زه غواړم چې د دې کیټګري کې ماته یو پراډکټ میلاو شي د دې د کیټګرۍ مال ماته میلاو شي نو زه به دا کاپي کړم او مغه میپ ته به لاړ شم میپ څه شو دغه دی میپ ته به راشم که نه نو د ټول نه مخکې که نه د ډیسټریبیوټر د که هولسیلر د که هر څه دي د دې نه مخکې به زه کیټګري ولیکم چېرې ماته د دې پلانکۍ کیټګري ډیسټریبیوټر په کار دی او زه به پیسټ کړم kitchen and dining distributors in Alabama دی که الاباما دی نو ګوره دا اوس چې کوم دی که نه لاول خو مختلف قسم ډیسټریبیوټرز رالل که نه څوک د یو کیټګري و څوک د بلې کیټګري اوس سپیسیفیک کیټګري شو اوس چې کوم ډیسټریبیوټرز رالل که نه دا صرف په هوم اینډ کچن کې دي ستاسو چې کومه کیټګري په کار یې که نه هغه بیا هلته سرچ کولی شو که تاسو غواړئ چې د هر یو کیټګري د راځي پروا نه کوي مونږ به پکې ځان ته خوښوو هغه بېله خبره ده دا خو یو سټیټ شو داسې ورپسې راځه د دویم سټیټ کاپي کړه د دویم سټیټ نوم صحیح ده د دریم کاپي کا سرچ کا بل کاپي کا همداسې کوه سرچ کوه دا کم چې کوم دی که نه ځان سره 100 1.5 200 چې څومره ډېر ته را جمع کولی شي هغومره تکړه شه او جمع کول کوه په ایکسل شیټ باندې په نوټ پیډ باندې نو کله چې ته مطلب د دې دا انفارمیشن چې کوم دی کانټیکټ انفارمیشن فون نمبر دی ایمیل دی د ویب سایټ لینک دی پر مختلفو طریقو باندې دوی سره رابطه کوه نو چې ته دوی څومره ډېر خلکو سره رابطه کې هغومره ستا چانس زیاتېږي او په امیزون کې د ټولو نه سخت کار چې کوم دی هغه دې ته ویل کېږي ډېر خلک داسې کوي چې هغوی ګیو اپ شي مطلب مایوسه شي او د امیزون دا کار پرېږدي ولې ځکه چې هغوی 2-3 سره رابطه وکړي 4-5 سره 10 سره 20 سره هغوی ورته جواب ورنه کړي د هغوی د سایډه ورته جواب میلاو نه شي نو دوی بس چې کوم دی مایوسه شي و چې یاره څوک جواب نه ورکوي د هولسیل کار نه کېږي په امیزون باندې نو په دې وجه باندې په اصلو کې 90% خلک چې کوم دي هغوی امیزون پرېږدي نو په دې وجه باندې تاسو ته وایم چې دا 4 طریقې مې درته وښودلې داسې نورې ډېرې طریقې دي چې تاسو په دې طریقو باندې تکړه شئ او د ځان لپاره برانډ ډیسټریبیوټرز هولسیلر ښه ډېر پیدا کړئ ښه ډېر یو سره رابطه کوه یو سره رابطه کوه مړه چې څومره سره ته کولی شي څومره ډېرو سره ته رابطه کولی شي هغومره ښه ده نو چې ډېرو سره رابطه وکړي نو په هغه کې بیا چانس زیاتېږي چې تا سره ډېر خلک واپس کانټیکټ وکړي او هغوی هم دې ته ناست دي چې تا سره رابطه وکړي په تا باندې خپل پراډکټ خرڅ کړي یو بله اهم خبره دا ده که نه چې تاسو د فراډ نه بچ شئ او څوک در سره دوکه ونه کړي نو تاسو پته څنګه لګي چې ته د ډیسټریبیوټر سره هولسیلر وغیره سره رابطه کې مال تالي پیسې ورته ورکړي چې دا اوتھینټک دی مو که نه مطلب رښتونی دی او که نه چې فیک ویب سایټ وغیره جوړ کړي دي او ستا نه پیسې ونه وایي نو دې 2 طریقې دي لومړنۍ طریقه خو دا ده که نه فار ایگزامپل اوس ما دا کولاو کو صحیح ده نو دې چې کوم دی دلته اوس دغه ویب سایټ دی دا نمبر دی
نو زه د دې ویب سایټ ته لاړم صحیح ده د دې ویب سایټ چې کوم دی دا نه کولاویږي ولې نه کولاویږي ځکه چې مونږ براوزر وی پی ان دا مونږ نه دی کولاو کړی مونږ به وی پی ان کولاو کړو وی پی ان مونږ کولاو کړو اوس مونږ پیج ریفریش کوو ګوره چې کله مونږ وی پی ان کولاو کړو دا ویب سایټ کولاو شو دا د وی پی ان یو ډېر غټ کمال دی نو صحیح دی دا اوس دې سره مختلف قسم پراډکټس دي نو اوس ماته څه پته لګي چې دا په حقیقت کې همداسې دی او که نه هسې یو فیک ویب سایټ یې ځان نه جوړ کړی او زموږ نه پیسې ونه وایي نو د دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې برابر راشئ دلته دا ډومین نوم نه دی دا به تاسو کاپي کړئ دلته ګوره په دې کې ډېر خلک غلطېږي چې تاسو غلط نه شي ګورئ مونږ صرف د ډومین نوم کاپي کوو دغه بي پورې وګوره ورته اوس دا به مونږ کاپي کوو او بل نوي ټایپ کې به مونږ څه کولاو کوو نوي ټایپ کې به مونږ ولیکو هو ډاټ ایز په نوي ټایپ کې به مونږ ولیکو هو ډاټ ایز هو ډاټ آی ایس ګوره تاسو ته ښکاري که نه دغه چې نه هیر نشي هو ډاټ آی ایس دا به سرچ کوئ چې کله تاسو دا سرچ کې کنه نو د دې ویب سایټ په ذریعه باندې تاسو ته پته لګېدلی شي چې یو ویب سایټ اتھینټک دی صحیح دی او که نه سي فراډ در سره ونه کړي نو دلته چې کوم دی وګورئ ډومین نیم اور آی پی ایډرس دلته به صرف د ډومین نوم چې کوم دی هغه به تاسو سرچ کوئ ګورئ برسکوین ډاټ کام دا به تاسو سرچ کوئ دلته نو دا اوس تاسو ته د ویب سایټ ټول ډیټیل درکوي چې کله جوړ شوی پای کې اپډیټ شوی کله دی دلته چې کوم دی که نه دا امپورټنټ ډیټس امپورټنټ ډیټس چې کوم دی که نه دا لاندې وګوره ایکسپایر کېږي به دا کله په 2004 کې به دا ایکسپایر کېږي سوري په 2024 کې او رجسټر شوی کله دی په 1998 کې دا رجسټر شوی دی او اپډیټ شوی کله دی په 2021 کې یعنی دغه ویب سایټ چې کوم دی که نه دا جوړ شو په 1998 کې ډېر پخوانی ویب سایټ دی او بدلون ورکې کله شوی اوس په 2021 کې ورکې بدلون شوی نو دا چې کوم دی دا ډېر یو مخکینی ویب سایټ دی کم از کم یو ویب سایټ چې 15 کاله پخوانی که چېرته په 2021 کې اوس جوړ شوی 2022 کې نو په هغې باندې داسې ډېر یقین مه کوئ اعتبار پرې مه کوئ اوس دا ویب سایټ دا د 20 کالو نه ډېر پخوانی دی او صرف بدلون ورکې لږ ډېر چې شوی دا په 2021 کې شوی نو یو خو دا طریقه ده صحیح ده بله او د ټولو نه ښه طریقه هغه کم یو نه هغه دا کلم چې تاسو یو پراډکټ اخلئ د یو ډیسټریبیوټر نه اخلئ د هولسیلر نه اخلئ نو د هغې برانډ به پیدا کوئ صحیح د هغې نوم به راولئ په ګوګل کې به سرچ کړئ د پلانکي سیز برانډ نو هغه برانډ به تاسو ته راشي بیا هغه برانډ سره تاسو کانټیکټ وکړئ او ورته ووایئ چې دغه ډیسټریبیوټر دی یا هولسیلر دی ستاسو دغه پراډکټ خرڅوي نو دا ستاسو په لیست کې دی او که نه یعنی دا ستاسو اتھینټک حقیقي ډیسټریبیوټر دی او که نه دغه پوښتنه به ترې وکړئ نو هغوی بیا تاسو ته خامخا وایي چې او دی یا نه دی هغوی به تاسو ته لیست درکړي چې زموږ دا ډیسټریبیوټر دی دا هولسیلر دی هغه ټول لیست به درته درکړي په دې ځای کې دی نو هغوی سره هم تاسو رابطه کولی شئ او په دې طریقه باندې به تاسو ته پته ولګي چې واقعي مونږ چې د چا نه څه اخلو دا اتھینټک صحیح دی او که نه دی اوس راځو زه یو بل ویب سایټ کولاوم که نه او هغه چې کوم چې هغه څنګه دی اتھینټک دی نه دی نو دې سره به تاسو د طریقه نور هم لږه ښه یاده شي ګوره دا موږ د ګوګل میپ په ذریعه باندې دغه ډیسټریبیوټر پیدا کړی دی او دا د دې ویب سایټ دی په ویب سایټ باندې به زه کلیک وکړم په بل ټیب کې د دې ویب سایټ اټومیټک کولاویږي نو د ټول نه مخکې به زه د دې د اتھینټک معلومات کوم صحیح چې دا اتھینټک دی او که نه دی دا د دې ویب سایټ دی نو زه به څه کوم زه به دلته راشم ګوره دلته تاسو وګورئ زه به پرې باندې وکړم د ډاټ کام نه والا تر دغه نوم دغه بل ډاټا پورې وګوره ورته موږ څه کاپي کړل همداسې به تاسو هم کاپي کوئ دا چې تاسو کاپي کوئ که نه نو بیا به هو ډاټ ایز ویب سایټ ته به لاړ شئ هو ډاټ ایز ویب سایټ ته چې لاړ شئ نو دلته سرچ فار ډومینز اور آی پی ایډرس
نو په دې باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو داسې چې کاپي کړي دا به پیسټ کړئ او تاسو ټول ډیټیل درکړئ ګوره دې چې کوم ډیټا ده که نه کلیک کړئ او کلیکټ شو important dates دا وګوره په دې کې دا ویب سایټ چې کوم دی رجسټر شوی یعنی جوړ شوی کله دی جوړ شوی دی په 2018 کې 8/29 کې په 2013 کال کې ایکسپایر کیږي به کله په 2024 کې به دا ایکسپایر کیږي او بدلون ورکې کله شوی اپډیټ شوی کله دی اپډیټ شوی دا په 2022 کې نو دا تقریبا 4 کال مخکې نه دی صحیح دی ښه دی بد نه دی نو انشالله زما یقین دی چې تاسو به دا پته هم لګېدلی چې تاسو به دا معلومات څنګه کوئ چې یو ویب سایټ دا اتھنټک دی او که نه دی ها بیا د دې نه وروسته تاسو پر یو څو خبرو باندې ځان خامخا پوه کړئ ډېرې اهم خبرې دي کله چې تاسو پر 3 طریقو باندې یا په بل هر یو طریقه چې په هغې باندې تاسو داسې برانډز ډیسټریبیوټرز هولسیلر وغیره ښه ډېر پیدا کړئ صحیح ده او بیا ورته کښېنئ تاسو یو سره رابطه کوئ یو سره رابطه کوئ 100 سره 200 سره حتی چې تاسو 500 سره رابطه وکړئ یا د دې نه هم زیات څومره چې زیات یې هغومره ښه صحیح ده تاسو ښه ډېرو خلکو سره رابطه وکړئ نو دغه خبره ځان سره په ذهن کې کېدئ چې دغه ټول تاسو ته جواب نه درکړي په دې کې ډېر کم 5% هم نه داسې ووایي چې 3% به تاسو ته په سلو کې به 3 کسان تاسو ته واپس جواب درکړي تاسو سره به رابطه کوي او تاسو ته به اجازت درکړي چې هغوی سره تاسو اکاونټ کولاو کوئ او تاسو د هغې نه ستاسو کوم پراډکټ پکار دی کوم مال پکار دی هغه ترې واخلئ نو مایوسه کېږئ به نه زړه به غټ ساتئ په امیزون کې د ټول نه اهم برخه چې کوم ده هغه دا ده ډېر خلک دلته مایوسه شي او په امیزون باندې کار کول پرېږدي ولې چې پوښتنه ته وکړي هغوی وایي ځکه چې موږ ډیسټریبیوټر سره برانډ سره رابطې کوو هغوی موږ ته جواب نه راکوي بس د ټول نه اهم کار او سخت کار خو ورکوي همدغه دی دا سخت کار هله دی که نه چې ته کله 100 سره رابطه وکړې همداسې پرېږدي کوشش کوو چې ته 0 سره رابطه وکړې هېڅ خبره نه ده او کېدای شي ستاسو نه یوه هفته م والي یوه میاشت هم درنه والي خیر دومره ډېر ټیم هم نه والي خو ته به بس کوشش کوې ته به مایوسه کېږې نه او همداسې بس رابطې به کوې ډېر کم به تا سره رابطه کوي په دې کې نو چې ته په دې ځای کې مایوسه نه شي نو چې کله تا ته دوی جواب درکړي او واپس در سره رابطه وکړي نو دوی به څه کوي دوی به تا ته یو شیټ درکړي یا به درته یو شیټ درکړي یو لیست چې ها دا وګوره موږ سره په سلګونو پراډکټس دي په زرګونو پراډکټس دي ته دا وګوره او پرې کې چې کم ستا خوښ وي موږ ته ووایي به در باندې خرڅ کړو کم پراډکټ چې ستا د کرایټیریا مطابق کم خصوصیتونه چې ته غواړې او د هغې مطابق کم پراډکټ که نه تا ته ګټه کوي تا ته واره خوري نو ته د هغې په باره کې موږ سره رابطه وکړه موږ به په تا باندې خرڅ کړو یا به دوی تا ته داسې ووایي چې یاره موږ سره شیټ نشته او د ویب سایټ لینک به درل درکړي د ویب سایټ لینک چې په دې لینک باندې لاړ شئ زموږ په ویب سایټ باندې دغه په سلګونو پراډکټس دي په زرګونو پراډکټس دي دا وګوره او ریټونه به هم درته ووایي چې دا وګوره په دې کې کم یو ستا لپاره ښه دی کم یو تا ته واره کوي نو د هغې نه به ته خوښ کړي بیا دوی ته ووایي او په 3 نمبر باندې د ټول نه اهم خبره دا ده کله چې ستا دوی سره خبره جوړه شي او ته بس بالکل دې ته تیار شي چې ته دوی ته پیسې ورکړي او دغه پراډکټ دې راوچت کړي نو د پیسو د ورکولو نه مخکې دا خبره همیشه په یاد وساته د پیسو د ورکولو نه مخکې به ته د دوی نه د یوې خبرې ګارنټي راوالې د کمې خبرې ګارنټي امیزون چې کوم دی که نه دا د هر چا انوایس نه قبلوي د هر چا انوایس نه اکسپټ کوي انوایس څه ته وایي د انوایس مطلب دا دی لکه څنګه چې موږ بازار ته لاړ شو او څه سامان واخلو څه سودا واخلو نو هغه دکاندار نه دی موږ ته یو رسید راکړي په رسید کې څه لیکلي تا چې دا کوم څیز واغستو په دې قیمت باندې شو د پلانکي نه دې واغستو او مطلب خپل ډیټیل هم ورکړي ولیکي ستا ډیټیل هم ولیکي نو دغه رسید چې کوم دی که نه دې ته انوایس وایي همدغه شانې په امیزون باندې چې موږ د چا نه سودا اخلو سامان اخلو پراډکټ اخلو د ډیسټریبیوټر نه برانډ نه نو هغوی موږ ته یو رسید راکوي هغه رسید ته ویل کېږي انوایس نو کله چې ته دغه خپل پراډکټ په امیزون باندې لایف کې که نه نو امیزون هم ستا نه رسید غواړي درته و چې وښایه دا مال تا د چا نه اخیستی د چا نه چې اخیستی د هغې رسید راته راکړه نو واقعي دوی به تا ته رسید درکړی مي خو هغه رسید امیزون نه قبلوي نو ټول نه مخکې د پیسو د ورکولو نه مخکې ته به ورته داسې وایي چې د دې خبرې ما ته ګارنټي راکړه چې ستاسو دا رسید دا انوایس چې کوم دی دا امیزون قبلوي نو هله به ته چې د هغې خبرې ګارنټي درته درکړه او درته ویل چې بالکل موږ دې خبرې ګارنټي الو زموږ انوایس امیزون خامخا قبلوي بس بیا ولې پیسې ورکړه څه خبره نشته دی او که چېرته دې خبرې ګارنټي ته راوانه غوښتله
او یا راته هغوی در نه کړله او تا فرض که مال واغستو د $1000 یا د $500 او ته هغه لایف کې په امیزون باندې او امیزون ستانه انوایس وغواړي نو انوایس خو دوی درکړی دی تا په امیزون باندې اپلوډ کو امیزون ته ته چې زه دا نه ایکسپټ کوم نو سره $500 دی او که $1000 دی بس دا سین ته وغورځېدل ستا هغه مال هیڅ په ښه باندې نه راځي چې امیزون نه ایکسپټ کوي نو په چا باندې به خرڅ کړي بل درې خبرې به د ګارنټي رالي صحیح ده د انوایس او ته داسې هم کولی شي چې ورته ووایې چېرې د پیسو نه مخکې ته ماله انوایس راکړه انوایس به ترې راوالې په امیزون باندې به اپلوډ کړي د هغې خپلې طریقې ده چې کله ته امیزون په دغه انوایس په امیزون باندې اپلوډ کړي که نه نو امیزون به تا ته که ایکسپټ یې کړو خو ټیک ده ته به د دوی نه مال وچت کړي پیسې به ورکړي او که ایکسپټ یې نه کړو نو ورته وایي چېرې ستاسو انوایس امیزون نه ایکسپټ کوي نو دغه مال چې کوم دی پراډکټ که دا هر څومره ښه شي زما لپاره ښه نه دی نو چې دا خبره ستاسو خامخا په ذهن کې دا خبره چې کوم دا زه وایم چېرې دا تاسو ځان سره په یو کاپي کې ولیکئ ځکه چې دا په راتلونکي وخت کې ستاسو ډېره زیاته په کار راشي بله اهم خبره ورکې دا ده که نه چې دا رابطه همداسې نه کېږي د رابطې لپاره به تا سره LLC خامخا وي صحیح ده د LLC مطلب دی لیمیټډ لایبلیټي کمپني په دغه ځای کې ستا LLC ته ضرورت راځي که تا سره LLC نه نو ته دوی سره رابطه نشي کولی او که په څه ناسته طریقه دې ورسره رابطه هم کړله نو دوی ته اپروول نه درکوي تا سره ډیسټریبیوټر مطلب د هولسیل کاروبار نه دی په امیزون باندې دا ته بغیر د LLC نه نشي کولی دې لپاره به ته LLC خامخا سازئ اوس په LLC باندې خرچه څومره راځي نو د LLC چې کوم ده که نه دا تاسو په کم سټیټ کې جوړوئ د امریکا 50 سټیټس دي صحیح ده څنګه چې ما تاسو ویل نو د هر یو سټیټ خپل یو قیمت دی د چا $500 د چا $800 د چا $400 د چا $300 خو په دې کې چې کوم دی که نه سره سټیټس دي چې هغې ته دغه هولسیلر ډیسټریبیوټر دا ورته په اسانه باندې ورته اجازت اپروول نه ورکوي په دې کې داسې LLC که نه چې هغه تاسو ته اوس په $200 باندې میلاو شي په $250 باندې یا په $300 باندې خو د هغې ایرلی رینیول فیس چې کوم دی د کال فیس هغه ډېر زیات دي $500 $300 نو هغه بیا سړي ته لږ زور ورکوي نو کوشش به کوئ که نه چې په هر چا باندې LLC جوړوئ د LLC سهولت موږ سره خپله هم شته موږ سره رابطه کولی شئ او انشالله موږ به درته LLC جوړه کړو خو ضروري دا نه ده چې تاسو موږ باندې LLC جوړه کړئ چې په هر ځای کې جوړوئ بس د دې خبرې خاص خیال وساتئ کېدای چې په سټارټ کې هغه ستانه کمې پیسې والي $250 $300 د نه والي او LLC دله جوړه کړي خو چې بیا کال پوره شي که نه او درپسې د کال $500 فیس راشي یا د دې نه هم زیات راشي نو هغې ته بیا ته حیران او پریشان نو دا خبره ورسره خامخا کې چېرې ته چې ما کومه LLC جوړی د دې د کال فیس څومره دی اوس تقریبا ټیکساس دی که نه نو د ټیکساس LLC په $200 باندې جوړیږي په $200 باندې د ټیکساس LLC جوړیږي او د دې ایرلی رینیول فیس چې کوم دی سالانه د کال فیس چې دی هغه نشته دی بس دا لایف ټایم دی یو ځل ته دې $200 ورکړل نو بس دا لایف ټایم دا بیا به ستانه فیس نه علي او د وایومي LLC چې کوم دا په $500 باندې جوړیږي 500 باندې 400 باندې $500 باندې د هر چا مختلف ریټ سي صحیح ده نو د رینیول فیس چې کوم دی دا $100 دی د $80 نه والا تر $100 پورې به د کال ستانه اخلي او ټیکساس او وایومي دا ډېر ښه سټیټس دي بل واشنگټن چې کوم دی د هغې LLC ډېره زیاته ګرانه ده داسې میشیګن دی د هغې ارزانه ده خو مطلب په دې کې داسې سټیټس دي که نه چې ارزانه دله جوړ شي په همغه ټیم باندې خو د کال فیسونه دا بیا ډېر زیات دي نو په دې خبرو باندې ځان پوه کوي بل دغه LLC سره یو ویب سایټ لازمي وي ویب سایټ ورسره ضرور پکار دی په چا باندې چې LLC جوړوئ که نه ورته وایي چې ما ته ویب سایټ هم جوړ کړه ځکه چې ویب سایټ تاسو سره که نه نو دا یو ډېر غټ اثر غورځوي بیا چې تاسو ډیسټریبیوټر هولسیلر وغیرہ سره رابطه کوئ هغه ستاسو ویب سایټ هم وګوري نو هغه ډېر زیات متاثره کېږي او تاسو ته په همغه ټیم باندې اجازت درکوي دغه ویب سایټ سره بیا پروفیشنل ایمیل نه دی پروفیشنل ایمیل دا ورسره فری راځي صحیح ده د هغې به ستاسو نه څه چارجز نه اخلي بله دا خبره ده که نه که تاسو امیزون زده کول غواړئ د امیزون مباره کې تاسو سره څه علم نه او تش زده کړه کول غواړئ پریکټس کول غواړئ نو دغه پریکټس او دغه زده کړه چې کوم ده دا بغیر د اکاونټ نه کېږي ستاسو د امیزون هیڅ یو اکاونټ ته ضرورت نشته که هغه فری دی او که د $40 والا اکاونټ دی ستاسو LLC ته ضرورت نشته ستاسو چې کوم دی بل هیڅ یو سیز ته ضرورت نشته صحیح ده پیونیر اکاونټ هم ضرورت نشته یو اکاونټ هم مو جوړوه ته پریکټس بغیر د اکاونټ نه کولی شي ډېر داسې کسان دي موږ سره رابطې کوي چې اوس یې سټارټ اخیستی د امیزون په باره کې ورته هیڅ علم نه وي ما ته LLC جوړه کړه ما د امیزون اکاونټ جوړ کړه
نو بالکل صحیح خبره ده، موږ ته پیسې راکړي، موږ به پیسې واخلو، خو ته به ډېر غټ تاوان سره مخ شي. مهرباني وکړئ که د امیزون په باره کې تاسو ته علم نه وي، اوس فی الحال زده کړه کوئ، نو ما د امیزون اکاونټ جوړوئ، ما LLC جوړوئ، ما پیونیر اکاونټ جوړوئ، بس تش پریکټس جاری وساتئ. خیر په پریکټس کې ستاسو کیپا ټولز ته ضرورت راځي چې د کم قیمت 1.5 کلار یعنی پاکستانی روپۍ دی. او که د ویب سایټ نه لرئ د هغوی خپل ویب سایټ نه د کیپا چې کوم خپل ویب سایټ دی بیا د 4.5-5,000 روپۍ کټ کوي. نو یو خبره راته بیا کوم، هغه کسان څوک چې امیزون په صحیح معنو کې زده کول غواړي نو دوی به ولې د ورځې کم از کم 6 غنټې ورکوي او دغه به 1 کال جاری ساتي. د 1 کال پورې به دوی همداسې زده کړې کوي په امیزون کې، پریکټس به کوي، خواري به کوي، محنت به کوي. د 1 کال نه وروسته دا به د امیزون ایکسپرټ شي انشالله، که دا ولې هر ورځ 5-6 غنټې ورکړي ښه په ایماندارۍ سره. او دا خبره درته په دې وجه باندې کوم ځکه چې ډېر داسې خلک دي چې هغوی ټیم ورکول نه غواړي او بس صرف د پیسو یې اورېدلي. نو مهرباني وکړئ، زه دا غواړم چې تاسو تاوان ونه کړئ. ډېر داسې خلک دي چې زر تر زره د ځان لپاره اکاونټ هم جوړ کړل، LLC هم راغوښتله، خو اوس نه پوهېږي چې په کم تاخ کې واچي، اوس نه پوهېږي چې څه پې وکړي. یو څو ورځې مخکې یو ملګري موږ سره رابطه وکړله، هغه چېرته د امیزون په باره کې یو ویډیو نیمه کتلې وه او بس ډایرکټ په امیزون باندې کار شروع کړی و. نو د چا نه د $1200 چې کوم پراډکټس دي دا یې راغوښتي و، د امیزون په ویر هاوس کې پراته دي 1.5-2 میاشتې وشولې او اوسه پورې ته یو هم نه دی خرڅ شوی، یعنې هغه پې تاوان شو. نو تاسو سوچ وکړئ $1200 $1.5 دا څومره ډېرې پیسې راځي. نو په دې وجه موږ تاسو ته وایو چې تیزي مه کوئ، لاول زده کړه وکړئ، د هغې نه وروسته کار شروع کړئ. داسې ډېر خلک دي چې صرف یو ویډیو نیمه وګوري او ډایرکټ سټارټ واخلي. امیزون یو ډېر غټ سمندر دی، دا ډېر زده کړې ته ضرورت لري. په امیزون کې د ټول نه اهم څیز هغه منټورشپ دی. د منټورشپ نه زما مطلب دلته دا دی چې تاسو سره یو داسې کس خامخا وي چې د هغې په خپله په امیزون کې ایکسپیرینس وي، په خپله په امیزون کې ماهر وي او تاسو ته په صحیح وخت باندې صحیح لاره وښیي. لکه تاسو امیزون زده کوئ نو تاسو ته به خامخا څه مسله راځي، ستاسو په ذهن کې به پوښتنه راځي، نو چې ستاسو د مسلې حل تاسو په همدغه ټیم باندې راوځي، ستاسو دا مسله حل شي او ستاسو په ذهن کې کوم پوښتنه راځي چې د دغې پوښتنې د دغې سوال جواب تاسو په همدغه ټیم باندې میلاو شي، نو انشاءالله تاسو به د تاوان نه بچ شئ او تاسو به مخکې لاړ شئ، ترقي به وکړئ. خو که چېرته تاسو سره یو منټور نه او بغیر د منټورشپ نه کار کوئ نو په امیزون باندې کامیابېدل دا به ستاسو لپاره ډېر ګران کار شي او تاسو واقعي غټ تاوان سره مخ کېدلی شي، ستاسو وخت هم ضایع کېدلی شي او هم ستاسو پیسې ضایع کېدلی شي. واقعي چې موږ تاسو ته د امیزون FBA Wholesale په باره کې د 80% یا د 80% نه هم زیات معلومات درکړل په دغه 3 ویډیوز کې. که تاسو چېرته زموږ دا 4 ویډیوز کتلي د امیزون په باره کې، په دې کې موږ سره چې څومره نالج او څومره تاسو ته پکار و هغه ټول موږ انشاءالله تاسو ته ښه په ایماندارۍ سره درکړی دی. که چېرته تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ نو انشاءالله د امیزون FBA Wholesale کورس چې کوم دی که نه په دې باندې به تاسو د 80% نه والی تر 15-80% پورې به تاسو پوه شوي یاستئ. خو د دې نه اخواته چې کوم دی که نه تاسو دا مسله راتللی شي که چېرته ستاسو پراډکټس ستاسو مال دا به پریپ سنټر کې ونښلي یا له پریپ سنټر نه ووځي، تاسو یې د امیزون ویر هاوس ته سینډ کوئ او هلته ستاسو مال ورک شي، نو بیا به تاسو څه کوئ؟ دا به $1000 $2000 $3000 دا ډېر غټ تاوان دی. نو چې تاسو سره داسې کس وي، داسې منټور در سره چې تاسو ته وایي چې په دې سچویشن کې په دې حالت کې څه پکار دی، اوس د دغه تاوان نه به ځان څنګه بچ کړي، د خپل پراډکټ پوښتنه به رچانه کړي، دا به کم ځای کې پیدا کړي. لکه یو څو ورځې مخکې زموږ یو کس چې کوم دی هغه د ډیسټریبیوټر یا د هولسیلر نه پراډکټس واخیستل د $1000 د هغې ځای نه هغه لاړل هغه پراډکټس د هغه چې کوم مال و پریپ سنټر ته لاړو. په پریپ سنټر کې چې کله فارغ شو د هغې کار وشو نو هغه موږ ولیږو د امیزون ویر هاوس ته. د امیزون ویر هاوس ته موږ ولیږو خو امیزون وایي چې ستاسو پراډکټس موږ ته نه دي راغلي، نو زموږ هغه مال چې کوم دی هغه ورک شو، د هغې اوس هېڅ پته نه لګېږي. خو په هغې باندې انشاءالله اوس موږ کار شروع کړی دی او زموږ پراډکټ به ډېر زر پیدا شي او امیزون به هغه لایف کړي. نو د دغې خبرو تاسو ته ویل مطلب دا دی چې امیزون ډېره زده کړه غواړي او په دې کې چې تاسو سره داسې کسان خامخا چې هغوی په خپل امیزون کړي نو تاسو ته به لاره سیده کړي، تاسو ته به صحیح لاره وښیي. په همدې وجه باندې موږ تاسو ته خپل کورس انټروډیوس کوو. الحمدلله په پېښور کې په پېښور کې زموږ خپله ایجنسي ده ایګرو، په کوم ځای کې چې موږ د امیزون سیلرز ټرین کوو.
نو مونږه فزیکل کلاسز عملو الته زمونږ ځای ته خلک راځي او مونږ آنلاین کلاسونو سهولت هم خلکو ته ورکوو که تاسو زمونږ ځای ته راتللی شئ ډېره ښه ده خو که تاسو نشئ راتللی او لرې یاستئ نو بیا آنلاین کلاسز تاسو دپاره بیسټ دي په آنلاین کلاسز کې مونږ تاسو ته ویډیوز نه درکوو چې تاسو دا ویډیو وګورئ او بس دغه زمونږ کورس دی خبره ختمه نه په آنلاین کلاسز کې مونږ تاسو ته د ویډیو کال په ذریعه باندې لایف سټپ بای سټپ ټریننګ درکوو د امیزون بالکل لکه یو ماشوم چې د ګوتې نه ونیسي او لار ورته ښیي نو تاسو زموږ آنلاین کورس هم جوین کولی شئ او بلکې ستاسو LLC پکاري کی پاټول هم پکاري یا ستاسو بل داسې څه پکاري نو انشاءالله د دې سهولت هم موږ سره شته خیر موږ سره رابطه وکړئ او که چېرته زموږ نه تاسو په بل ښه ځای کې میلاوېده نو بالکل تاسو د هغې ځای نه واخلئ چې په کوم ځای کې ستاسو فایده کوم ځای تاسو ته ښه ښکاري تاسو خپل کار په همغې ځای کې وکړئ خو زمونږ د دغه کورس تاسو سره د تعارف کولو مطلب صرف او صرف دومره چې موږ ته ډېر زیات میسجونه راځي ډېر زیات میلز راځي موږ ته پته لګي چې خلک ډېر په غلط ډایرکشن باندې روان دي نو که تاسو یو څو روپۍ نن خرج کړئ نو انشاءالله دا به تاسو په فیوچر کې په راتلونکي وخت کې ډېره غټه فایده وکړي نو زمونږ د ایجنسۍ ایډرس هم تاسو ته ښکاري فون نمبر ایمیل هر څه که بیا هم ستاسو په زړه کې څه قسم شک وي په ذهن کې هم څه قسمه پوښتنه وي نو تاسو به داسې کار وکړئ چې لاول به په کمنټ سیکشن کې په کمنټ کې به هغه خپله پوښتنه ولیکئ او بیا به داسې کار وکړئ چې موږ زموږ ټیم سره په واتساپ باندې هم رابطه وکړئ نو انشاءالله تاسو ته به جواب کیدای شي لږ لیټ درته میلاو شي خو خامخا به درته میلاوي ځکه چې میسیجز ډېر زیات وي نو لاول کمنټ وکړئ او بیا میسیج وکړئ نو انشاءالله تاسو به زر میلاویږي ځکه چې ستاسو سوال چې کوم دی دا موږ ته 2 ځلته راشي او زمونږ د کورس فیس انشاءالله ډېر مناسب دی د هر چا په وس کې دی ځکه چې موږ ته پته ده د چا هم ډالرو ورکولو ته وس نشته دی څوک هم زیاتې پیسې نشي ورکولی بل زمونږ په کورس کې یو خاص خبره دا ده چې زمونږ لایف ټایم سپورټ به تاسو سره وي یعنې تر ټول عمره پورې به موږ تاسو سپورټ کوو انشاءالله تر څو چې تاسو موږ پرې نه دی نو موږ به تاسو نه پرېږدو تاسو چې په امیزون کې څه قسمه مسله هم راځي که دا کورس ختم هم شي کورس به ستاسو زیات نه زیات په 2 میاشتو کې ختم شي نو که ستاسو کورس ختم هم شي تر اخره پورې انشاءالله لایف ټایم ستاسو به موږ سره یو پرسنل کنیکشن وي ستاسو به موږ سره تعلق وي او که تاسو ته څه قسمه مسله هم راځي دغه مسلې د حل راوستلو کوشش به هم درته انشاءالله مونږ کوو الله به حل کوي که تاسو څه قسمه پوښتنه هم کوئ په ذهن کې هم خامخا څه پوښتنه راځي نو انشاءالله تاسو سره به د واتساپ یو خپل ګروپ وي په هغې کې به تاسو پوښتنه کوئ او د هغې جواب به تاسو ته میلاویږي بس منټورشپ چې کوم دی که نه دا په امیزون کې ډېر زیات ضروري دی ضروري نه ده چې تاسو زمونږ نه وکړئ که د هر ځای نه یې کوئ خو منټورشپ لازمي وکړئ بل د داسې کس نه وکړئ چې هغه امیزون په خپله کړئ ځکه چې نن سبا فراډونه دا ډېر زیات شوي دي See you inshallah next time. Goodbye.